ډېر لوکس او ښایسته ځای ده ماشاءالله. دا ټول د حاجي صاحب ظاهر کورونه دي او مختلف داسې ګورو هر یو روډ ته دغسې بېله بېله ځای ډیزاین کړی دی. دلته موږ هم عکسونه هم اخلو، در حال ویډیو کې عکسونه هم اخلو. اوس په دې مدیر صاحب عکس هم زه والم. او ډېر ښایسته بیتاوې هم دي پکې. ویډیو سره موږ عکسونه هم یو ځای اخلو. خال خدا کوي چې په دې کې انسانان واوسېږي، ژوند نه خوند واخلي. د ماشومان د لوبو د هر څه سامان شته. دې نه خواته بیا چې د حجرې سیستم د مکمل میلمانه و دې خلکو، یعنې دې طرف کورونه ول او دې طرف چې هلک وزیر صاحب ځای دې خوښ شو که نه؟ ډېر زیات ماشاءالله. لارې را دې را باده لري پوه شوې، بیا بری شو ورته. بلکل او سپین ګل خو د شفافیت او د پاکۍ معنا ورکوي. او دا بیا ګلاب ده، سپین ګلاب، اصیل ګلاب ده. مگر خدا بیا مرسل ده ها؟ مرسل ده. اوه دا اصیل ګلاب ده. اوه دا بل رنګ ده ګوره. دا مرسل دي ها، ګلاب اصلي ګلاب تیر چې سپین و هغه دي. بیا ډېر لوکس دي پوه شوې. راځئ موږ سره نورې برخې هم درته ښیو. شل کلو تیر حکومت کې موږ دا ځای ونه لیده، خو د امارت کې مو لیده. دیره وطنۍ دیرې سیستم مکمل ښایسته کوچونه دي چې خو په کار چې شول کټونه، خو دلته کوچونه دي ډېر لوکس. Oh, so incredible place. کله چې پروګرام ونیول دلته به طرز دروست تبلیغ به وي، لکه محلي هنرمندان به راتلل او ډېر ښه فرهنګي پروګرامونه دلته مخته وړل کېدل. غمونه هر څه غمونه موږ لرې کړي وو، مزې نه دا موقعیت دی دې لپاره ډېر ښایسته جوړ ده. سالمې تفریح دپاره باور وکړئ دلته چې سړی څومره ستړی، زه ډېر خوب هم راته چې راتلم، خو دلته مې دا خوب وتښتېده. ما بېګا خوب نه و کړی. هغه سیستم تاسو وګورئ د لرګي د ډډ دا د لرګي څخه دا ګورئ دا لرګي چوکۍ او دا میز دا یو که څومره موږ او تاسو عصري او لاکشري شیان واخلو هغې کې به دومره سکون نه وي لکه څنګه چې په دې کې دلته کښېنې منظم دلته درته چای ښیي یا قهوه درته ایښي او خام پلي او ګوړی بیا نو بېدرکه ښایسته مزه کوي که نه. دا نه وو نو بس چکر وختو کې موږ نه وو. زه اخري برخه هم در سره وښیو او نور بیا تاسو سره پرماني کوو. مدیر صاحب ما تاسو مخکې یاده کړه چې کټونه دلته کټونه خوند کوي او کټونه دلته ساحه کې شته دي. ګوره کټونه بېله د پښتو بېله فرهنګ کټونه دي او کټونه چې کوم خوند کوي په دیرو کې هغه زمونږ د کونو کارولي دي هغه بېله خوند کوي. کاوچ او دا شیان ډېر
دا که څومره نړۍ عصري شي که نه هغومره خوند و لذت نشته ځکه تاسو که عصري هوټلونه اوس ووینئ ټول بیرته پخواني موډرن حالت ته لاړ دي دا اوس وګوره دا کټون او دا دیره او دا د پښتانه همدا اصول همداسې فرهنګ هر څه موجود دي وروره دا زم په خدمت کې ده مهرباني بس دا اوس تاسو ته موږ یو ښایسته تفریحي ځای وښود او یو ویډیو مو تاسو ته برابره کړله که چېرته مو ویډیو خوښه شوي وي دا برخې هم موږ سره وګورئ نو خپل کمنټ خپل نظریات موږ سره شریک کړئ او موږ سره ملتیا وکړئ تر بیا مو په خدای سپارو ښې چارې خدای